ولې ګناه کوو؟ د ګناه له کولو مخکې باید ووایو چې ګناه څه ده. د ژوند له تظاهره ګناه د هغه چا نافرمانی ده چې موږ د خبرو په منلو مکلف یو، یا د هغوی له رضایت پرته زموږ ځینې کارونه کول له چا سره چې تړلي یو، لکه د مور او پلار یا بل مشر کس، او یا هم د دفتر د مسؤلینو له خوښې پرته خپلسري کول ښه سمه ګناه ده. د خپلو ژمنو خلاف اوسېدل هم ګناه حسابیږي، ځکه که د ځان هم نه منئ نو فکر وکړئ چې ملامت نه یاست. اصلا ګناه خدای جل جلاله ته منسوبه ده. د ژوند تظاهر همغه پورې تړلی، ښه بد یې راښولي او پرې مکلف کړي یو. نو که موږ له راښولو مواردو انکار کوو یا یې په ترسره کولو کې لټي کوو، خود ګناه ګرځي. ګناوې چې جرمونه هم یادېږي ډېرې دي، خو پرې خبرې کول یې زموږ نننی بحث نه دی. دا چې موږ هره ورځ ګناه کوو، بیرته توبه کاږو، بیا رانه وشي، او کله کله د ګناه له کولو مایوسه هم یو، خو ځینې شته چې ګناه بابیزه بولي یا پرې ویاړي. ولې؟ دا چې موږ د خدای خلقت یو او هغه په هر څه قادر دی، خو موږ دې هم ګناه ته نه پرېږدي. یا داسې پوښتنه هم ذهن ته راځي چې ولې ګناه به ټاکلي؟ آیا ممکن نه ده چې همداسې آزاد پرېښي وای، بې ګناه و؟ دا او نور هر ډول پوښتنې چې د خدای جل جلاله په اړه چاته پیدا کیږي د خلکو په عقیدو پورې تړلې ده. دوی پر الله جل جلاله څنګه او څومره باور لري؟ آیا جنجال ورسره کولی شي؟ ځینې مسایل ترې واضح پوښتلی او غوښتلی شي او که نه؟ زموږ ګناه کول او نه کول پر خدای جل جلاله باندې باور پورې اړه لري. هغه را سره شته او څاري مو، خو موږ باید ځواني وکړو، وروګورو او پرې متمرکز شو. یعنی هغه ټولې لارې راته پرانستې دي، آزاد یې پرېښي یو، خو موږ چې ګناه کوو پر ذوالجلال متمرکز نشته، هیروي او شیطان را باندې قوي کیږي. له ګناه کولو سره سره خدای جل جلاله موږ ته بیا بیا د توبې او بخلو فرصت راکوي. حد دومره مهربانه دی، فرمایي قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. د سورة طه 40 آیات. هغه وایي مه ویریږئ، زه تاسې سره یم، هر څه اورم او وینم. دغه راز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې دومره ګناهونه وکړئ چې تر اسمانه پورې ورسیږي او بیا توبه وکړئ نو الله مو توبه قبلوي. راځئ چې ځینې کارونه خدای جل جلاله ته وسپارو، لکه موږ چې پر ډیرو مسایلو مکلف کړي یو، هغه باید ومنو، ترې ویې غواړو، ورته ووایو چې که دا کار یې راته وکړ نو موږ ګناه نه کوو. اصلا هیڅ شی بې سببه نه دی، خو ګناه کول بیا بیخي نه ده. له یوې خوا زموږ په وړاندې د شیطان یا نفس هڅې او له بلې خوا د ژوند تنګسیاوې د دې باعث شوي چې خدای جل جلاله ته رجوع نه کوو، نو خود به ګناه کیږي. که تل له خدای سره ووسو نو ولې به د شیطان را باندې وسه رسیږي چې موږ ګناه ته اړ باسي. په ډاډه وایم چې د ګناه کولو پر وخت خدای جل جلاله هیر او پرېښودل کیږي، ځکه یې نافرمانی کیږي. یعنی دغه وخت سړی کافر شي، خو ښایي تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې هغه خو دا ځواک لري چې موږ له ګناه وژغوري، نو ولې مو ورته پرېږدي؟ آیا د هغه خوښه وي؟ ځواب دا دی چې موږ ته هر څه واضح دي، د جزا او حساب ورځ یې راته ښوولې چې راتلونکې ده، نو ولې بیا هم ګناه کوو؟ فکر وکړئ چې د نفس پر خوښه روح ته زیان اړول او متنفر کېدل د چا په ګټه دي؟ که خدای پرسته شو نو ټول خوندونه به مو په برخه شي. هر څه ته که اړتیا لرو خدای جل جلاله ته باید مراجعه وکړو چې رایې کړي، او ډاډمن یم چې هغه یې راکوي. که همداسې په ګناه کې پرلپسې کفر وشي یا سړی پر خپلو ګناهونو وویاړي نو خدای جل جلاله له خپلې ډېرې مهربانۍ سره سره په قهر کیږي. بالاخره موږ په یو نایو ډول له قیامته مخکې په ژوند سزا وینو، د دې لپاره چې پند واخلو خو بیا هم ګناه ته ورګرځو. نو تاسو وایاست چې نور را باندې خدای ولې ورحمیږي؟ د ناهیلۍ خبره نه ده. سړی که دغه پوښتنه له ځانه وکړي نو به وایاست چې زه د تل لپاره نور ګناه نه کوم. باور وکړئ که په خدای جل جلاله غیرت وشي، سم له واره هغه خپل غیرت درښیي. مقام او منزلت به مو بیا وګورئ چې له کومه ځایه چیرته رسیږئ. که رښتیا هم د خپل رب العزت لپاره ګناه پرېږدئ او شیطان ته ماتې ورکړئ نو واوه مبارک مو شه. ځئ له ژونده خوند واخلئ او ښه ډېر مستي وکړئ چې حتی خدای درته وخاندي.